پول محمود خان کې قیمته ګڼي په سلګونې ته نه 500 دا 500 تا نه خبر کور دی آباد بچی دی دوی چاته بنوایم د زړه حالونه ګنې دا زړه خو مې بلا سلامونه مې ومنئ دوستانو نن بیا د کابل ښار په واټونو کې ګرځو لارو کوڅو کې به داسې خلک پیدا کوو چې هغه زحمتکشه خلک یې غواړي خپله خواري مزدوري وکړي دغسې خلکو پسې ګرځو باقي ویډیو وګورئ تر اخره یې وګورئ او د سره شریکه هم کړئ دانه په څو ده 15 روپۍ د ورځې څو دانې خرڅوې والا راوړو د وصل دانې راوړو څو دانې سل دانې دکې ګاز اچوې نه به وایه ګاز هغه ډکه دا بیا ګازو کې ډکې په دې زنګو کې یو چکر په څو دی 15 روپۍ یو نفر زنګو د ورځې څونه پیدا کوې والا کار دی کار چیرې نه کار خو شته دی ولې نشته دی بیا خو څونه ښځه دې کړې ښه وړوکې هلکې له څه وخت کې ښځه نو ته ما سره خبرې که مخ دې خوړولی ښځه کله کوې ولوارې چیرې ګران دي ولورې په څو دی نه تقریبا بیا خو واته ته نه هلکه اته نه لکه کم ولایت ته پکتیا پکتیا خو ولورونه کم کې ګوره ځوانان مو په دغه حال ګرځي ښه ولورونه کم کې هغه دی خیر دغه به وشي څونه وخت کېږي جامې دندې کړي ولا جامې څه خو کار ته راغوځو که نه ناسې وایم که نه ډېر وخت کېږي غربت دی اختر کې کړي که نه ژمی را روان دی چې تیاری میاری والله یو شی هم کړی څه هغه خو شته دی که نه عقیده پخه ده چېرې به پخاڼۍ نور چی پخاڼۍ شته پخاڼۍ نه الله خیمه الله خو بېشکه د غول زمانه ده چې ښځه خیر په هر صورت زه به یو پوښتنه نه وکړم جواب راکوی شي خبره که جواب دې راکړه تحفه درکوم خبره ده صحیح ده صحیح مشمس نیت دې څو ښځو ته دی چې ویې کې هیوې کوم چې ووسیم ډېره غم کې څو یو چې وشي ډېره ده ښځه بیا سمه خلک یو نشي ساتلی ته لا ډېرې ساتي یو نشي ساتلی د ښځو ساتل دومره سخت دي ټوکې مر سره وکړې خفه نه صحیح ده او دا خوشې نشي نه تړلی دا واخله دا بوټان وخت پوکې او جامې به ځان ته وګنډې نو دوه ورځې چې کار وکړې ګنډلو پیسې پیدا کوې که یو نیم سل یو نیم خدای مهربانه باشه زه دا به هم درکوم که چاته ووایم په زړه باندې پرهانې لري وخت اوس بدل دی په ګودر کې هېڅوک نه ښکارېږي تورې څومره ګټې ورځ والا اوس بیخي څه نشته ولې مخکې ښه اوس ولې څه نشته ماشومان نشته تاسو ماشومان کینی خلکو وظیفو نه دغه شو کورونو شو ماشومان ته پیسې نه ورکوي مخکې ښه ول چې کور کې به یې وژړل ډایرکټ به پیسې ورکړې اوس که څونه ژاړي څوک پیسې نه ورکوي مخکې به زموږ سره به یو نه پراته اقتصادي ماشومان ډېر غټ زیان سره مخ دي اقتصاد سره لاس و ګریوان ته ورځې څومره پیدا کړې والا دا یو نیم سل 200 هېڅ شی یو نیم سل 200 هسې ما ځان ته مصروف کړی که نه او ژمی هم را روان دی که نه د لپاره هم څه تیاری مې څه تیاری دې لرې نه څه شی به ولرو هېڅ شی هم نشته بس خدای شته زه الله مهربانه زیات دی زه به یو جوړ جامې درکړم ویې که بوټان دې هم زاړه دي یو جوړ بوټ به هم له خیره درکړم دا وخت صحیح ښه ښایسته جامې ځان ته وګنډه ګرمې دي صحیح ده او دا د ګنډلو یم واخله صحیح بیگا په خوب کې مې د خپل ژوند دونه لار بدل څو ورځې غربت ورځې څنګه تېرېږي غریبۍ ورځې والا یا ور خو باید ناراض خو نشوي څنګه هیچ اصلا کار ما روزگار مزگار نشته ښه والا پر رسولا زم دلته راغلی دی که پیسې راکړه که زم ډوډۍ خورم په خپله لاس کوچو ډوډۍ دې کور ته نه ده وړې نه د پیسو د نشتون نه وجې نشته دا ژمی هم را روان دی بیا څه کوئ والا دیگه را روانه دی توکل په خدا دیگه همدلته کینم صبر خدای کن بل چاره نلارم معیوبم والا که یو روپه کاس که باقی دغه ده د ما مره ماته او ونه دیلی او ښکاري په دا رقم درته کوم درد کوي درته مجبوریت نه ناست دی مجبوریت بس دا غټه خبر ده چې زموږ اساس ټول توکل په هغه یو ذات دی او ځکه چې خوله یې راکړې او مړۍ به هم را پیدا کوي که هغه په هر رقم یا چاته په سخت طور کې چاته په اسانه
څه خبر صبر به کوو که نه صبر الله مهربانه ذات دی چې دغه دا ژمې کې زموږ لخوا وګڼډه ښه دا مخله بلا خاطر زیاتی لري د سوي زړه درانه دغه د ګنډلو پیسې مو صحیح شو فقط دوستانو زمونږ نور څه مطلب نشته خالی یو پیغام د دې خلکو شریکول دي ژمی را روان دی حالات خو وینئ کاکا اجازه دی خدای پامان بلا خاطر زیاتی لري د سوي زړه درانه در اوس راغلی که څنګه نه والا زمونږ خو دلته شپږ کاله کېږي نه اوس کار ته اوس راغلی شیان خو نه دا به ټولول تلم معیوبه یې معیوب ښه دی ښه دی دغه پښه دې فلجه ده فلجه ده څنګه کار روزګار څنګه دی کار روزګار والا چې مخکې ښه و اوس خو بیخي خراب شوی کار روزګار بیخي خراب نو اوس خو څه نشته چې ته کار وکړې نه بوټ شته نه چپلقه نه دته مې مخکې وویلې دا د تا دی دا د دویمه پښه ده دا دویمه پښه ده تاسو ګوره ډېر بهترینه خلک یاستئ ښه او که دا نور خلک دا بې صبره خل نه دا که جنت ایجا خبره نن دي تاسو به یو څو ورځې مخکې داخل شوي خو داسې ده چې د تا خبره په ګل دې بدله وي نو دغه چې زیاتره معیب او کمزوره خلک چې دي هغه کوي دا ګرځي په دوکانو باندې سوال کوي نو بیا د خدای فضل ته موږ دغلته کښېنو او بس خلکو ته خدمت هم کوو او بس خدای پاک پکې یو برکت اچوي نو که لږي که ډېرې خو اوس مخکې غوندې کار نه ده خو بیا موږ قناعت پرې کړی ده د دې خلکو عقیده نه ده دا ډېره کلکه عقیده ده ښه بیا هم مهم پیغام دی هغه خلکو ته چې د کار توان او انرژي لري خو بیا هم خلکو ته لاس نیسي کاکا حدیث شریف دی بره لاس چې دا بهتره ده لاندې لاس نه دا ما اورېدلی ده حدیث ما اورېدلی ده که نه الله مو خوشحال لره ژمی را روان دی څه تیاری میاری والا چې تیاری میاری خو بس تر اوسه پورې چې نه لرو ورګي ورته په کار دي نو خدای پاک سمه بس امید لري ورته فقط داسې یو ناچیزه غوندې تحفه ده دغه بوټ دی او دغه جامې ځان ته وګڼده صحیح ده دغه هم ځان ته دا د خیاط پیسې شو سمه ده چی دی لاس کې ترازو ده مکتب ته ولې نه ځې ته زما څه ټایم کې ځې نو خو مکتب وخت دی مکتب وخت دی لغمان کې وایي مونږ کور لغمان کې دی ښه ته لغمان دلته راغلی پلار مې مریض دی کار نشي کولی او پلار مشر زوی یم زه کار کوم کار ته کوې زه راغلی یم د غریبي وکړم بیا زما دلته چا کره اوسې دلته مې کاکا کور د ورځې څومره پیدا کوې د ورځې سل یو نیم سل پیدا راشه بچې دا سر خو دې راوړی چې دا سر خو دې مچ کړو دا دومره غیرتي انسان دی هغې ځنه دلته راغلی تره کره خپل اوسي او پلار یې مریض دی کوشش هغه ورته دا کوې غریبي ته کوې ورته ښه ته دغه وخت نه دا بیا پښو که صحیح ده بچې دا مخ ځان ته به یې وګڼلې صحیح چې ګنډلو پیسې یې درکړم ښه بچې دا مخ ته بچې صحیح شو ځانو زه الله دې پلار درته روغ کړي څنګه یې طبیعت دې څنګه دی کار روزګار څنګه دی دروازه باره چی کې باره زرنج کې بیا څو روپۍ درکوي 200 روپۍ ټریپ ورنه 200 روپۍ ټریپ ولی چې ټریپ سره دې ټک درنه کړي هغه غومبسه وه کوم ځای پروان تکړه سړی یې څومره ماشاءالله ښایسته ځواني خدای درکړې خو باچا یې بادشاه خو یې که نه څو بچي دي څلور بچي دي او د ورځې څومره ګټې دا لور مې نه 4 ګوتې کاټ دی زما هم کاټ د تا په چی کې کټ شوي دروازه کې دا په دروازه کې د ګوتې کټ شي پښې خود هم تکې دی هغه هم زخمي شوی ژمي کې څه نیت دی څه کې غریبي روزګار کار ژمي کې به واوره صفا کوو ژمي کې به واوره صفا کوو نو ښه پلانونه دي ماشاءالله ته راوړه یو جوړه قلندري سړی دی قربان دی شمه خدای دې سره کوي دا نه بوټه اوس ګنډلو پیسې خو به لرې نه کنه دا خو به 300 روپۍ درځي اخلي 1500
300 دې درځي 1500 اخلي چې زرې وګڼي نظر یې مه ګنډه خان ته ځم پل محمود خان کې قیمته ګنډي هه په سلګونې ته نه 1500 یې دا 1500 تا نه خبر کور دی آباد بچي دي دوی زیاتی لري د سوي زړه درانه دردونه کچا ته ووایم په زړه باندې پرهاري لري دوستان تاسو خو ویډیو کتره او تاسو شاهدان یاستئ چې داسې خلک مو پیدا کړي دي چې واقعا هغوی زحمت وباسي خواري کوي او خپل مزدوري کوي ولې چاته د منت لاس نه نیسي د دغسې خلک د واقعا مرستو وړ دي که چېرته تاسو هم غواړئ دغسې خلکو سره مرسته وکړئ سکرین باندې لینکونه درته ښکاري موږ سره اړیکه کیسئ راتلونکي ژمي کې به موږ انشاءالله د هیواد مختلفو ولایتونو ته سفر کوو ګوټ ګوټ ته به ځان رسو تر څو پورې دغه د غریب او بیچاره هیوادوالو لاسنیوی وکړو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله کچا ته ووایم په زړه باندې پرهاري لري چاته به نه وایم د زړه حالونه